بسم الله الرحمن الرحیم. موږ دا وخت چې په پاکستان اسلامي جمهوریت کې کوم افغان کډوال دلته په زده کړو باندې بوخت دي یا د پاکستان په مختلفو صوبو او مختلفو پوهنتونونو یا پوهنځیو یا یونیورسټیګانو کې زموږ افغان کډوال زده کړې کوي. دا اوس د اسلام آباد او خیبر پښتونخوا څخه ځینې محصلین یا زده کوونکي چې کوم دي د پوهنتونونو یا یونیورسټیانو هغه ماته په شخصي کې دا میسج کړی دی چې موږ غواړو چې لوړ تعلیمات وکړو، خو موږ ته لویه مسله ده په پاکستاني یونیورسټیانو کې داخلیږو هغه د ایکوالنسي ده. ایکوالنسي چې زموږ د معارف وزارت پورې تعلق لري او زموږ کومې په پاکستان اسلامي جمهوریت کې چې کومې کونسلګرۍ دي یا عمومي زموږ کوم سفارت په اسلام آباد کې دی، دا ډېر ځنډمنه پروسه ده، یعنې تقریبا 1 کال 2 کاله وخت اخلي. نو زه د پوهنې د وزارت د مسؤلینو څخه او دارنګه په خیبر پښتونخوا، کوټه او اسلام آباد او کراچي کې چې کوم زموږ کونسلګرۍ دي د هغو د مسؤلینو څخه خصوصا د ایجوکیشن کوم مسؤلین چې دي یا عادي شوي چې دي د هغو څخه مې دا د یو افغان کډوال په حیث باندې ریکویسټ او هیله ده چې دغه زموږ د افغان کډوالو د ایکوالنسي کوم مشکلات چې دي دې ته تاسې جدي پاملرنه وکړئ تر څو زموږ افغان کډوال وکولی شي چې د پاکستان د پوهنتونونو څخه یې سالمه استفاده وکړي او د دوی زده کړه د هېواد د ویجاړۍ او د هېواد د جنجالو د خاتمه سي او د دوی د زده کړه د هېواد د پرمختګ سبب وګرځي. نو بیا هم زه د افغانستان د پوهنې د وزارت او وزارت خارجه څخه دا هیله او غوښتنه ده چې دغه د ایکوالنسي مسایلو ته تاسې جدي پاملرنه باید وکړي چې تر څو زموږ افغان کډوال د دغو مشکلاتو څخه خلاص شي. نو بیا هم د افغان کډوالو زده کوونکو څخه بیا دا هیله او غوښتنه ده چې تاسې کوم مشکلات چې لرئ هغه تاسې په کومه صوبه کې یاست هلته چې زموږ د کونسلګري ده د هغو د مقاماتو سره تاسې پر وخت باندې خپل مشکلات شریک کړئ تر څو دوی پر وخت باندې کار وکړي، تر څو دواړه طرفه پر دې باندې کار وکړي او زموږ مشکلات په عاجله باندې راته ختم کړي.